پر طالبانو د پاکستان تازه ګزار او د بدنامۍ هڅه وایي د ناټو وسلې ترهګرو ته ورکړي. دا چې طالبانو ورته څه ځواب ورکړی، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د طالبانو په منځ کې پراخ نفوذ لري او فکر یې کاوه چې د دوی واکمنېدو سره به د ناټو او امریکا پاتې شوي وسلې او مهمات به د پاکستان لاسته ورشي. خو دا چې په طالبان دا ځل د نظام جوړولو ته ملا تړلې، نو د پاکستان یاد ارمان یې په اوبو لاهو کړ. ځکه خو پاکستاني چارواکي بار بار د طالبانو د بدنامولو هڅې کوي. تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي افغانستان کې د ناټو پاتې شوي وسلې د ترهګرو د ځواکمن کېدو سبب شوي دي. د پاکستان د موقت حکومت لومړی وزیر انور حق کاکړ ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ترهګرو ته یا ترهګرې ډلې پیاوړې کړي دي. انورالحق کاکړ په یوه خبري ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وړتیاو زیاتوالی به د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته زیان ورسوي. د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر خبریالانو ته وویل دغه بیړنۍ وتلو نه یوازې پاکستان بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونه، ایران، چین او د ټولې سیمې هیوادونه هم اغیزمن کړي دي. د امریکا او ناټو پاتې تجهیزاتو تر یوې اندازې پورې د ترهګرو ډلو توان زیات کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې دوی مخکې زموږ پر سرتیرو د برید کولو وړتیا نه درلوده، خو د دې وسایلو له امله اوس دوی چې څه وغواړي کولی شي. خو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یې ځواب کې ویلي دي چې دا ډول ادعاوې او اندېښنې بې بنسټه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې ګاونډیان دې د دوی بدنامولو هڅه نه کوي، ځکه چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت دی او ټول پوځي تجهیزات د بیت المال په ډیپو او زیرمو کې ساتل کیږي. شنونکي بیا وایي د طالبانو منځ کې یو شمېر پاکستاني ضد سیري یا ټي ټي پي ته وسلې ورکړي ترڅو د پاکستاني پوځ پر ضد سخته جګړه وکړي. درنو کتونکو، تاسو مو د دغې موضوع مربوط نظرونه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.